افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د ملي امنیت محترم رئیس ښاغلی ډاکټر بشیر تر ټولو لومړی تاسو ته د افغانستان د خپلواکۍ او د ازادۍ او د افغانستان کې د اسلامي نظام د حاکمیت مبارکي وایم. او پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم چې دا چې د افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت دلته په ټول افغانستان او بالخصوص په ننګرهار کې شاوخوا تقریبا 20 شپې کېږي، نو تاسو که راته ووایئ چې دلته د ملي امنیت اړوند ادارې څومره فعالې شوي دي او کارونه څنګه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تاسو راغلو مېلمنو او د افغانستان غیور مجاهد ولس او ټول مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دغه عظیمې فتحې چې دا د الله جل جلاله له طرفه یو نه جبرانېدونکې او داسې یو غټه مهرباني په موږ او تاسو ټولو باندې وه چې الله جل جلاله دغه د افغانستان عظیمه فتحه په موږ او تاسو باندې راوړه. او دا زموږ او ستاسو د مجاهدینو خپله لاسته راوړنه نه وه، بلکې دا د الله جل جلاله یو فضل و. نو څرنګه چې تاسو له معلوم دی چې فرض کې تحول راشي، انقلاب راشي، او هغه که په غیر د دې نه دغه اوس د ډیموکراسۍ د لارې نه او هغه که دا اوس لکه څنګه چې زمونږ دغه 20 کلنه د جهاد مبارزه وه او تقریبا د نړۍ د زبرځواکونو او دغه خوا کې چې څومره د ناټو 52 ملکونه یا د څخه زیات ملکونه ولاړو د ده په مقابل کې وه، نو دا په یو قوت سره او د الله جل جلاله په نصرت سره دغه فتح راغلی. نو په دې کې ډېر زیاتې وخت تېر شوی، 20 کاله مبارزه شوې. نو دې کې یو څه اندازه ګډوډي به وي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې دا وایي چې کله ښارونو ته لښکرې داخلېږي نو یو څه فساد منځته راځي. نو یو څه اندازه فساد خو منځته راغلی، خو څرنګه چې زموږ د ننګرهار یو غوره ساحه ده، نو په دې کې الحمدلله داسې یو څه ګډوډي منځته رانغله او په ډېره سالمه فضا سره او په بغیر د داسې د ښار په منځ کې د جنګ ونه شو په اطرافو کې بې شوی. نو ښار د اسلامي امارت مجاهدین را داخل شو. نو تر اوسه داسې د هېڅ ګډوډۍ داسې یو څوک یې نشي پېښ کولی چې کوم بانک دې لوټ شوی یا د کوم دکان لوټ شوی یا د کوم سرای یا داسې یو کار شوی چې په هغه کې د بېګناه یو کس ویشتل شوی، تښتول شوی، کومې پېښې چې مخکې حکومت نه پاتې وي، نو د هغې د مطلب د اختطاف کیسونه او یا څنګه او هغه هم الحمدلله موږ تر اوسه پورې تر 12 پورې قضیه داسې دي چې د اختطاف قضیه مو نیولې دي. زموږ د ملي امنیت تاسو په دې پوهېږئ چې زموږ د ملي امنیت د استخباراتو کومه چې په امارت اسلامي کې د الف ادارې په نوم باندې شهرت لري دغه فعاله شوې وه. نو په ده کې موږ ډېر کم تشکیل و. په دې کم تشکیل سره موږ دا د ننګرهار ډېر غټ ښار دی او تقریبا 30 ولسوالۍ دي. دغه ټولو کنټرول په اول سر کې لږ دغه نه وتلی و د انسان د وسې نه، خو د الله جلاله په نصرت سره مو د تورخم د ښارګوټې نه نیولې بیا تر دروڼټې پورې او همدارنګه د کونړ د سرحداتو نه نیولې بیا د لوګر تر سرحداتو پورې الحمدلله زموږ منصوبین د استخباراتو د الف ادارې ملګري په ښه مېړانې سره تقریبا تر 50 پورې د داعش د هغه خوارجو ډلې غړي نیول شوي دي، فعال غړي نیول شوي دي. همدارنګه د غیر ملکي هغه کسان هم په دې کې نیول شوي چې د نور ملکونو سره تعلق لري. همدارنګه اختطافچیان تر 10 پورې اختطافچیان چې بالفعل لاس په لاس نیول شوي دي او مسلحانه غله نیول شوي دي چې غوښتل یې چې د طالب د لوم نه غلطه استفاده وکړي او ولس له دا وکړي دا د یو څو مغرضو کړیو لخوا راجګ شوي وو او غوښتل یې چې زموږ ولس ازار کړي. نو الحمدلله هغه لاس په لاس د سلا سره نیول شوي دي. همدارنګه نور داسې خلک چې په یو نوم او په بل نوم باندې به مختلف بیرغونه کټ او پورته کول هغه نیول شوي دي او د دې وطن امن به یې ګواښلو. نو مابسته مو رسولي څه په توقیف خانو کې دي او د اسلام د شرعي اصولو مطابق به چې کوم د بندیانو او متهمینو دپاره کوم احکام دي د احکامو مطابق به یې دوسیه جوړېږي او زموږ د نظامي او سیاسي محکمې ته به دوسیه سپارل کېږي. ډاکټر صاحب محترم که راته ووایئ چې دلته موږ په ځینو ادارو باندې وګرځېدلو او په ځینو نظامي مراکزو باندې وګرځېدلو داسې مو واورېده چې دلته ځینو پخوانیو چارواکو او پخوانیو دولتي کارمندانو د دولت د ادارو نه نظامي لکه وسلې او وسایط وړي دي. نو تاسو څه پلان لرئ چې دغه بیرته راپه ځای کړئ او دغه خلکو ته چې دغه وسایط او وسلې او
شیان اغلا کړي او پټ کړي دي، څه پیغام ورکړي؟ ستاسو ډېره ښه پوښتنه ده. څرنګه چې زموږ امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخوندزاده حفظه الله دا د عفو عمومي پیغام ټولو مسلمانانو او ټول د دغه کابل ادارې چارواکو ته کړی و، نو بعضې خلکو د دغې عفو نه غلط برداشت کړی دی او دا د هغو خپله ګناه ده. نو هغه د نظام په حواله دوی ته عفو کړې ده، نه د بیت المال په حواله. صحیح ده چې کله مونږ په هغه وخت کې زه د خوږیاڼو ولسوالۍ سرپرست مسؤول وم، نو چې کله د خوږیاڼو طرف نه دا خط رامات شو، جنګ شروع شو د چمتلې ساحله، نو په دغه ساحې کې د دغه ښار د امن لپاره د هغه وخت د کابل ادارې چې کوم والي و د هغه سره زموږ د اسلامي امارت والي شیخ صاحب ندام احمد صاحب خبرې وکړې او دی ورسره خبره وکړه چې یاره که د شپې زموږ د ملګري ښار ته را داخل شي یو څه ګډوډي به د شپې د طرفه جوړه شي. نو موږ هماغه وو چې د ورځې له طرفه هغه ته مو وویل چې ته ښارونه او د بانکونو ټول امنیت باید تاسو ونیسئ، ګډوډي باید ونشي. نو دغه بعضې مغرضو کړی و چې هغه د دغه کابل ادارې په حکومت په چارواکو کې موجود وو، هغو د دغې لږ وخت نه استفاده وکړه او ډېر نظامي توکي غلا کړي دي، یو ځای بل ځای د کابل ادارې مشرانو ایښي دي. نو موږ د ستاسو د لارې نه دوی ته دا پیغام هم ورکړی، یو څه اندازه موږ په دې تصفیوي عملیاتو کې د دونه لاسته راوړي. بیا هم ورته ویو چې موږ د چا کور ته نه ورځو، څنګه چې د امیر المؤمنین حفظه الله وینا ده او د هغه حکم دی، موږ د هغه حکم او د هغې عفو د اعلان مطابق تاسو ته او ټولو ته عفو شوي. نو تاسو د دې اعلان نه غلطه استفاده مو کوئ. د چا سره چې نظامي توکي د بیت المال ساماني هغه دې راوړي، د کونډو رونډو یتیمانو مال دی هغه دې واچوي، کنې موږ سره د ټولو لیستونه شته او په وار سره موږ دا تصفیه شروع کړې ده، بیا ونه غواړو. دا کار شوی دی د ډېرو نظامي کوم چې د کابل ادارې چارواکي دي دوی دا سامانونه غلا کړي دي او کوشش دا کوي چې د ملک نه بهر په خلکو باندې خرڅ کړي په مختلفو موټرو کې چې موږ د تورخم په پولې باندې بعضې ځایونو کې نیولي دي چې په ماهرانه اندازې په موټرو کې ځای په ځای کړي، همدارنګه دوی په کورونو کې ځای په ځای کړي، کوشش کوي چې په بعضې مغرضو کړیو باندې دا وپلوري. نو د هغه مخه هم نیولې ده. همدارنګه ډېر مهمات تېره ورځ د غني خیلو د نازیان ولسوالۍ چې یو مشهور قومندان و دغه په نامه د دیکان په نامه د ملیشو قومندان و چې دا د ده د کور کې تقریبا ډیپو وه، هغه ته چې کوم سامان تسلیم کړی د هغه نه غیره ځان سره ساتلی و، بیا یو لارۍ په چا خرڅ کړی و. مونږ بیا د غني خیلو په ساحې کې هغه لارۍ ونیوه، بیا هم چې تحقیق وکړو پلټنه مو کړه، 3 لارۍ مواد هم نور هم د هغه کور نه راویسته. نو د هغه په تور هم هغه ډریوران چې 2 لارۍ نیول شوي دي. نو ستاسو د لارې ټولو له زموږ دغه د کابل ادارې چارواکو له دا پیغام دی یا هغه عام ولس چې په خپل سر باندې دغه نظامي مراکزو ته داخل شوي او دوی دا سامانونه موږ سره لیستونه شته، انشاءالله د اسلامي امارات د عالب اداره یا د استخباراتو اداره یا په اصطلاح د ملي امنیت ریاست په دغه باندې مکمل آګاه دی او دغه خپل غیور ولس په اساس باندې دغه راغونډ شوي دغه د حکومت په اساس چې موږ سره کړی د مواد را جمع شوي دي، د هر چا نه به تصفیه حساب کېږي غوښتل کېږي او مخکې د دې نه چې موږ ورسره تصفیه حساب وکړو هر سړی دې خپل سامانونه مربوطه ارګانونو له راوړي، که د ملي امنیت سامانونه چا وړي ملي امنیت ریاست له دې راوړي، که د قومندانۍ هغې وړي قومندانۍ ته دې ویسي، که د کل اردو او د دفاع وزارت مربوط کوم مواد او وسایل او وسایط یې هغه له دې وسپاري. که نه نو موږ سره لیستونه شته، بیا به یې د مجازاتو سره به یې ونه اخلو انشاءالله. مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ په دې مصروف وخت کې. الله دې وبخښي. جزاک الله خیر. تاسو نه ټولو اورېدونکو نه مننه. السلام علیکم.